تازه خبر د طالبانو مشر ملا هیبت الله د کرونا وایرس له امله ووژل شو. د چې دغه خبره څومره رښتیا ده یا حقیقت لري، د طالبانو ځینو موثقو غړو صحیحون ورځپاڼې ته د دې خبر په اړه څه ویلي دي، دلته یې له موږ سره په ویډیو کې تازه جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. تازه فارن پالیسي په کوټه کې د یو شمېر طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د دې حرکت مشر ملا هیبت الله د کرونا وایرس له وجې مړ شوی دی. صحیحون ورځپاڼې وړاندې راپور خپر کړی و چې هغه په کرونا اخته شوی دی او له ډېر وخت راهیسې د دې ډلې د رهبرۍ په غونډو کې هغه او سراج الدین حقاني نه دي لیدل کیږي او اوس ټولې چارې د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته ورپاتې دي. د دې تحریک یو مشر مولوي محمد علي جان احمد هم تایید کړې ده چې مشر یې په کرونا ناروغي اخته شوی دی، خو د مرګ په اړه یې بې خبري ښودلې ده. د فارن پالیسي د راپور له مخې هغه طالب مشران چې د قطر په دوحه کې له امریکا سره د سیاسي هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی اوس ناروغان دي او د یو شمېر هغو روغتیایي وضعیت خورا نازک ښودل شوی دی. یعنې په دوحه کې د دفتر نږدې ټول غړي ناروغان شوي دي. په ورته مهال دا اندېښنه هم مطرح شوې چې که چیرې دوی په دغسې بد وضعیت کې وي نو راتلونکې اونۍ به له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات څنګه پیل کړي او وربند به څه ډول رامنځته شي. دا رسنۍ د معلوماتو پر اساس د روژې مبارکې میاشتې د اختر پیغام د سولې په اړه د طالبانو مهمه ناستو او نورو مناسباتو لپاره د هغه د غږیز پیغام نه خپرېدو دغه شکونه واقعیت ته نږدې کړي دي. د ملا هیبت الله د مرګ په اړه دغه اوازې ځکه خلکو ته واقعیت ښکاري چې په ورته ډول وړاندې هم د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مرګ پټ ساتلی و او بیا افشا شو. د ملا هیبت الله مرګ به هم ځکه تر ډیره پټ پاتې نشي چې جګړې سولې او ژر پیلېدونکو بین الافغاني مذاکراتو په تړاو د هغه له غږیز پیغام پرته به څوک په بل څه هیڅ ډول او د هغه په ژوند به باور ونه کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله پامان.